سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن شنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د لړم درېیمه چې د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر له 15 سره برابره ده. شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال او د دلتا انټرنیشنل کمپنۍ اجرایوي مشر لیدنه. په دې لیدنه کې دواړو لوریو د غازو د اکتشاف، استخراج او د غازو د نلیکو غځولو په اړه خبرې کړي. د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال او د افغانستان لپاره د بریټانیې ځانګړي استازي د افغانستان او سیمې پر روان وضعیت خبرې کړي. او د چین له لوري د بشري مرستو دویمه جوپه د کډوالو چارو وزارت ته وسپارل شوه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د دلتا انټرنیشنل کمپنۍ له اجرایوي رئیس سره لیدلي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند د سعودي عربستان دلتا انټرنیشنل کمپنۍ له اجرایوي مشر شاهر التقي سره په داسې حال کې لیدلي چې د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم حضور درلود. په دې لیدنه کې دواړو لوریو د غازو د اکتشاف، استخراج او د غازو د نلیکو غځولو په اړه خبرې کړي. د یاد شرکت اجرایوي رئیس د افغانستان د نفتو او غازو په برخه کې د پانګونې لپاره لیوالتیا څرګنده کړې او ژمنه یې کړې چې له افغان انجینرانو سره به خپلې تجربې شریکې کړي. د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال مولوي محمد نبی عمري د افغانستان لپاره د بریټانیې هیواد له ځانګړي استازي ریچارډ لینزي او ورسره مل پلاوي سره لیدنه کې د افغانستان او سیمې پر روان وضعیت خبرې کړي. د کورنیو چارو وزارت ویاند مفتي عبدالمتین قني ویلي چې په یاده لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان او سیمې پر روان وضعیت د خبرو ترڅنګ د بریټانیا له لوري د ملګرو ملتونو له لارې د بشري مرستو او د افغان کډوالو د ملاتړ یادونه کړې. قني زیاته کړې چې دواړو لوریو د همکارۍ او دوامدارو اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. د چین له لوري د بشري مرستو دویمه جوپه د کډوالو چارو وزارت ته وسپارل شوه. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې د مرستو دغه جوپه چې 150 فابریکې کورونه پکې شامل دي د چین لخوا د 100 میلیونه چینایي یونو مرستې دویمه برخه ده چې اوله یې پخوا یاد وزارت ته سپارل شوې وه. د دغو مرستو د تسلیمولو پر مهال د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد د راستنو شویو او بې ځایه شویو ستونزو ته د رسیدنې په موخه د لا زیاتو همکاریو غوښتنه کړې. په کابل کې د چین سفارت مرستیال بایو خوهوی په خپلو خبرو کې د چین او افغانستان اړیکې تاریخي بللې او ژمنه یې کړې چې دوی به په هره ستونزه کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړې چې دا مرستې د بې ځایه شویو او راستنېدونکو لپاره د سرپناه او نورو اړینو امکاناتو د برابرولو په موخه چمتو شوي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یوه ښه بیلګه ده. د افغان قزاق سوداګریز فورم د جوړېدو لپاره د افغانستان پلاوي قزاقستان ته روان شو. د قزاقستان د ملي اقتصاد وزیر او د صدر اعظم مرستیال سریک ژومانګارین په رسمي بلنه د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو دولتي او خصوصي سکتور ګډ پلاوی نن ماسپښین د دریم افغان قزاق سوداګریز فورم د جوړېدو په موخه قزاقستان ته روان شو. تمه ده چې دا دریم سوداګریز فورم چې پکې د سوداګریزو اړیکو کنفرانس، دوه اړخیزې سوداګریزې ناستې او د افغان تولیداتو نندارتون شامل دي. د 2015 کال د اکتوبر له 15 تر 10 د قزاقستان په شیمکنډ ښار کې جوړ شي. په دې نندارتون کې د افغانستان تولیدات د بیلابیلو سکتورونو لکه غالۍ، لاسي صنایعو، خوراکي توکو، غیر الکولي او انرژي لرونکو مشروباتو، اوسپنې ویلې کولو او وچې میوې په برخو کې نندارې ته وړاندې کیږي. د یادونې وړ ده چې شاوخوا 200 تنه د خصوصي سکتور استازي له داخل او بهر نه د صنعت او سوداګرۍ وزیر سره مل دي.
او وروستی خبر هم ده چې د ترکیې په انقره ښار کې د افغانستان فرهنګي اتشې د هند له فرهنګي اتشې سره لیدلي. د اسلامي امارت اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي اتشې قاری حمیدالله تمکین د ترکیې په انقره ښار کې د هند د سفارت فرهنګي اتشې راجبیر سنگ سره لیدنه کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ د فرهنګي همکاریو د لا پراختیا پر اهمیت ټینګار کړی. نوموړي د افغانستان او هند د ولسونو ترمنځ د پخوانیو تمدني، ژبني او هنري اړیکو یادونې ته په اشاره ویلي چې دغه ګډ ارزښتونه کولی شي د فرهنګي، علمي او تعلیمي برخو کې لا پیاوړو اړیکو لپاره ښه زمینه برابره کړي. تمکین زیاته کړې چې افغانستان د مهال د فرهنګي او د خپلو ملي او تاریخي ارزښتونو د بیا راژوندي کولو په یو نوي پړاو کې دی او د دوستو هیوادونو په ځانګړي ډول د هندوستان فرهنګي همکاریو هرکلی کوي. بلډور راجبیر سنگ هم د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګي اتشې هڅې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې ستایلي او زیاته کړې ده چې هند تل ځان د افغانستان د ولسونو ترڅنګ بولي او چمتو دی چې له افغانستان سره په فرهنګي، تعلیمي، هنري او تاریخي میراثونو برخو کې لا زیاتې همکاري وکړي. په دې لیدنه کې دواړو خواوو د فرهنګي پلو په تبادلې د ګډو فرهنګي او هنري پروګرامونو د جوړولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د علمي او فرهنګي بنسټونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا باندې ټینګار کړی. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونه د الله پامان.